کابل پوهنتون کې د ولسمشر غني لیکچر د څه په اړه څه ویل یو کومې سپینې خبرې وکړې. سلام ستړي مشئ. د امریکا یو ناټو ځواکونو له وتلو د وروسته وضعیت د فرصتونو او احتمالي خطرونو په هکله د لوبې د بدلون فرصت تر نامه لاندې د ولسمشر غني وینا تېره ورځ خپره شوه. په دغه وینا کې ښاغلي غني ویلي د سولې پروسه افغانۍ شوې او له یوه درېیم اړخ سره ده چې پاکستان دی. له افغان ملت او دولت سره د سولې او همکارۍ په صورت کې فرصت دا دی چې د پاکستان وده به په کال کې لږ تر لږه 2 سلنه لوړه شي او د وروستیو حوادثو مخنیوی به وشي. ښاغلی غني وایي بحثونه ښه دي خو دواړه لوري شکونه لري. بې باوري فضا حاکمه ده او د دې حالات له منځه وړلو لپاره باید لوی ګامونه واخیستل شي. ولسمشر غني زیاته کړه موږ هیله منو چې مقابل لوری یعنې پاکستان به لوی ګامونه پورته کړي. که هغوی لوی ګامونه واخلي موږ تل حاضر یو او که یې نه اخلي وخت به ووایي. خو دوه سولې افغانستان ته ضرور دي، یو پاکستان سره او بله له طالبانو سره سوله چې له یوه بله نه بیلیږي. ښاغلی غني وایي په خبرو او لید کې بدلون راغلی خو په وینا یې اوس باید دا بدلون په عمل کې ولیدل شي. نوموړي زیاته کړه اوس چې بهرني ځواکونه وځي هغه خبره نوره مطرح نه ده. اوس باید پاکستان له افغانانو سره خپله خبره پاکه کړي. پاکه خبره چې انشاءالله مشترکې ګټې به وي امکان لري خو خطر هم شته. په کور دننه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته په اشارې سره ښاغلي غني وویل د خطرونو په هکله د بې ځایه اندېښنو پر ځای باید د شته فرصتونو مدیریت په هکله فکر وشي. ښاغلی غني وایي باید د افغانستان بودیجه او عواید د 4 کلونو په موده کې داسې پرې ته ورسول شي چې په وینا یې درویزې ته اړتیا ونه لرو. نوموړی وایي په اوږدمهاله کې باید افغانستان دایمي بې بریتوب پر لور لاړ شي چې د ده په خبره معنا یې دا ده چې له ټولو سره ښې اړیکې لرو خو د نورو په دعوو کې نه داخلیږو، نه د چا د جګړې په ډګر بدلیږو او نه هم افغانان د نورو نیابتي جګړې کولی شي. دغه راز ښاغلي غني وویل چې افغانستان یې هم کور دی هم ګور، هېڅ چېرته به لاړ نه شي او دا وطن نه پرېږدي. غني وویل بد او ښه وختونه راځي خو دوی د بدو سختو ورځو ولسمشر دی. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغې وینا په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو پر تر ازان پلی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله پامان.